د جعلي پاسپورټونو د جوړولو په تور 80 کسان نیول شوي. د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د پاسپورټ عمومي ریاست د کارکوونکو په ګډون د جعلي پاسپورټونو د جوړولو په تور یې 80 کسان نیولي دي. د دغه وزارت په خبرپاڼې کې ویل شوي دي چې د اسلامي امارت د امنیت ریاست 80 کسان چې د پاسپورټ عمومي ریاست یو شمېر کارکوونکي هم پکې شامل دي د جعلي پاسپورټونو د جوړولو په تور نیول شوي دي. نیول شوي کسان د جعلي پاسپورټونو د چاپ او د جعلي حکمونو په جوړولو تورن پیژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اسلامي امارت په پاسپورټ ریاست کې د جعلکارۍ په تور یو شمېر کسان نیولي وو. د یادونې وړ ده چې د پاسپورټ عمومي ریاست بیګاش په اعلان وکړ چې د بایومتریک آله کې د تخنیکي ستونزو له کبله د پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډول شوی دی.